बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान मलगरो तास्ता पे लर्न इंग्लिश इन पश्तो चैनल के पहराले औस्तले मुशियम मलगरो पतेर क्लास के हम माता सुता मॉडर्न और नॉर्मल इंग्लिश करो पदे क्लास के हम जता सुता कम जका चिदा इंग्लिश से द कोर रपार ढेर मुहिम दी कुछ तर मंग न सुक तपूस कई न मंग तब ब्या पता न लगी छि द सम मतलब दे हो कुछ चरता तास ज नॉर्मल और मॉडर्न इंग्लिश द्वाना वकमन तासबा د هغه په کوېسچن باندې یا د هغه په خبرو باندې په اسانه طریقې سره پوهیږئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ سره سره اټس ویری کولډ آوټساید، بهر ډیره یخني ده. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې بهر ډیره یخني ده نو په انګلیش کې به ورته وایي اټس ویری کولډ آوټساید. اټس فریزینګ آوټساید، بهر ډیره یخني ده. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي اټس فریزینګ آوټساید. I am fit and healthy، زه بالکل ټیک یم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه بالکل ټیک یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am fit and healthy. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I am fit as a fiddle، یعنی زه بالکل ټیک یم. I am bit busy، زه لږ مصروف یم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه لږ مصروفه یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am bit busy. I am bit tied up، زه لږ مصروف یم. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I am bit tied up. I visit my hometown very rarely، زه خپل کلي ته ډېر کم ځم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خو خپل کلي ته ډېر کم ځم نو په انګلیش کې به ورته وایي I visit my hometown very rarely. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I visit my hometown once in a blue moon، یعنی زه خپل کلي ته ډېر کم ځم. I am very tired، زه ډېر ستړی یم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه ډېر ستړی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am very tired. I am worn out، زه ډېر ستړی یم. خو په ماډرن انګلیش کې ورته موږ وایو چې زه ډېر ستړی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am worn out. You are so lucky، ته ډېر خوش قسمت یې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ستا خو ډېر ښه قسمت دی یا ښه قسمت والا کس یې نو په انګلیش کې به ورته وایي You are so lucky. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي You are so jammy، یعنی ته ډېر ښه قسمت والا یا ډېر خوش قسمت یې ته. I like you a lot، زه تا ډېر خوښوم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه تا ډېر خوښوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I like you a lot. خو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I am so into you، یعنی زه تا ډېر خوښوم. Why are you so angry، ته ولې دومره غوسه یې. که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته ولې دومره غوسه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي Why are you so angry. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي Why are you so pissed off، نو موږ به ورته وایي چې ته ولې دومره غوسه یې. I am very busy، زه ډېر مصروف یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خو ډېر مصروف یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am very busy. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I am swamped، یعنی زه ډېر مصروف یم. I am very happy، زه ډېر خوشحاله یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خو ډېر خوشحاله یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am very happy. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I am over the moon، یعنی زه ډېر خوشحاله یم. I am very hungry، زه ډېر وږی یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه ډېر وږی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am very hungry. په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي I am starving. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. زه امید کوم چې تاسو به په ماډرن او په نارمل انګلیش کې په دې کې به فرق هم کړی او په دې به پوه شوي هم یاستئ. که چېرته بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. نو انشاءالله په دې به زه تاسو ته نور کلاسونه هم راوړم او چې څه قسمه مسله هم پکې تاسو ته نو هغه به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره حل کوم. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دعاګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.